تاسو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم او بیا اجازه غواړم د دې نظم عنوان دی سزا او دا نظم ما د ترهګرۍ هغه وخت کې چې کله دا صورتحال روان شو د وطن تباه کېدو زموږ ځینې ملګرو د چیف جسټس چې هغه وخت کې و افتخار چوي هغه ته یو خط ولیکو چې تاسو په دې باندې سوموټو اکشن وایي هغه خط موږ په ډاک په ذریعه باندې چیف جسټس ته لیکلو او د شیر محمد وکیل صاحب په لاس باندې ورته ومهاله شوی و خو چونکې دغه یو بله منصوبه وه نو هغه شکل کې هغه اکشن وانخېستو خو ما یو نظم ولیکو هغه سزا ما پخپله ورکړې ده سزا تاسو ته اورم زه د ګلونو د رنګونو د سپرلو د وطن زه د ګلونو د رنګونو د سپرلو د وطن د خاپیرو د نکهتونو د وږمو د وطن په سور سپرلي کې په لمبو د سوځېدلي چمن زه د ګلاب زه د غانټول زه د ریګي د قتل یو چشمدید ګواه یم ما په خپلو ګناهګارو سترګو په ګلدرو کې قتلعام لیدلی زه ګواهي کوم زه ګواهي ورکوم د بې شمېره بلبلانو قتلعام کړی دی د جمال دی د شعور قاتل دی د امید د ارمان په مړۍ ګوتې ایښي ده خو پخپله هم د جرم اعتراف کړی دی خو نه د ده د جرم یو سنګینه شان سزا پکار ده خو نه د ده په مرګ به قصه ختمه نه شي ده ته په مخ کې څو ډیوې بلې کړئ بیا په چمن کې څو ګلان وکرئ دی د مکتب د دروازې په خوا کې هم ودروئ د ده په مخ کې د رنګونو دنیا هم سازه کړئ چې د رباب او شپېلۍ غږ په خپلو غوږو واوري چې د ګودر مازدیګري په خپلو سترګو ویني دی چې د ګلو د وږمو په رنګینو پوه شي نو دله همدغه سزا بس ده که نه چې د ضمیر په عدالت کې ټول عمر بندي شي